بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به په مایکروسافټ ورډ پروګرام کې تاسو ته دا درس زده کوم چې څه ډول کولای شئ یو جنتري جوړ کړو. رای به شو مایکروسافټ ورډ پروګرام به ځان ته خلاص کو او له دې څخه وروسته به رای شو لیوډ ته، او په لیوډ کې به ځان ته پیج اورینټیشن چې دی د پورټریټ څخه لینډسکیپ ته واړو. کله هم چې موږ دغه لینډسکیپ ته واړولو، له دې څخه وروسته به موږ رای شو شیپس ته، او په شیپس کې به موږ دغه یو سکویر ځان ته انتخاب کړو. کله مو چې دا مربع شکل ځان ته انتخاب کړ، له دې څخه وروسته به راشئ تاسې د پیج دغه غونج ته ودرېږئ او دا به داسې ډریګ کړئ، تر دې سره به یې ښه منظم اجسټ کړئ. چې کله هم دغه کار مو وکړ، له دې څخه وروسته به راشئ آوټلاین، نو آوټلاین به ورته انتخاب کړئ. شیپ فیل ته آوټلاین به ورته نو آوټلاین انتخاب کړئ. همدا ډول رای به شو شیپ فیل ته بیا هم ګریډینټ ته راځو او له دې ځایه به ورته لاینر رایټ انتخاب کړو. کله چې دا کار مو وکړ، له دې څخه وروسته بیا هم راځو انزرټ ته، او په انزرټ کې بیا شیپس ته راځو او دلته بیا ورته یو سرکل یا دایره اخلو. چې کله مو دا واخیسته، دا به ورته په دې شکل ډرا کړو او له هغې څخه وروسته به یې دغه ساحې ته راوړو. لږ به نور هم لوی کړو په دې شکل، او له دې څخه وروسته د دې یو کاپي به واخلو. کنټرول لیفټ کلیک سره به یې کاپي واخلو. کله مو چې دا کاپي واخیسته، دا به لږ کوچنی کړو او د دې منځ ته به یې اجسټ کړو. کله چې دا مو دلته اجسټ کړه، نو لومړی دایره به هم انتخاب کړو. له دې څخه وروسته په شیپ سره به دومه دایره هم انتخاب کړو، او له دې وروسته به رای شو الاین ته، شیپ فارمټ الاین، او الاین به ورته سنټر انتخاب کړو چې بیخي سنټر کې شي. کله مو چې دغه کار هم وکړه، له دې څخه وروسته به بیا هم رای شو د دوم سرکل به انتخاب کړو، او له دې څخه وروسته به رای شو شیپ فیل ته، او شیپ فیل څخه وروسته به ګریډینټ ته رای شو او له دې ځایه به دته یو رنګ ورکړو. دا رنګ مو ورته ورکړه. کله مو چې دا رنګ ورته ورکړه، بیا به هم شیپ فیل ته رای شو، ګریډینټ ته به رای شو، مور ګریډینټس به ورته انتخاب کړو. دلته به ټرانسپیرنسي ورته لږ زیات کړو، 58. ټرانسپیرنسي مو هم ورته سلیکټ کړه. اوس به رای شو دلته یو پکچر به هم ورته انزرټ کړو. بیا هم همدغه شیپ فارمټ ده، شیپ فیل ته راځو، له دې څخه وروسته پکچر ته راځو، فرام ا فایل به ورته انتخاب کړو، او بیا به ډیسکټاپ ته رای شو. ما سره دلته څه پکچر شته دی، دا یو پکچر به ورته انتخاب کړو، دا به ورته انزرټ کړو. کله مو چې دا پکچر هم ورته انزرټ کړ، بیا به هم رای شو آوټلاین ته، او د دې آوټلاین به ورته نو آوټلاین انتخاب کړو. له دې څخه وروسته به بیا هم رای شو انزرټ ته، او په انزرټ کې به بیا هم شیپ ته، او بیا به ټکسټ باکس واخلو او دلته به ورته ولیکو 2025 کال. کنټرول ای سره به یې سلیکټ کړو، کنټرول ای سره به یې سنټر ته کړو، او کنټرول کلوز بریکټ سره به دا سایز لږ لوی کړو. کله مو چې دا سایز لوی کړ، له دې څخه وروسته به رای شو لږ به یې اجسټ کړو، او له دې وروسته به هم بیا رای شو آوټلاین به ورته نو آوټلاین انتخاب کړو، نو آوټلاین. چې کله آوټلاین مو هم ورته نو آوټلاین انتخاب کړ، له دې څخه وروسته به رای شو 2025 کال دا ټکسټ به سلیکټ کړو. له دې څخه وروسته به رای شو هوم ته، او په هوم کې به دې ته یو سپین رنګ ورکړو. کله مو چې سپین رنګ ورکړو، اوس به رای شو
خپل ټکس باکس به انتخاب کو شیپ فارمټ ته به راشو دغه فیل به هم ورته نو فیل انتخاب کو چې کله مو نو فیل انتخاب کو ګورئ زموږ 2025 کال تاریخ ښکاره شو او لږ به اجست کو اوس هم لا صحیح نه ده لږ به نور هم اجست کو د دې لپاره چې دا نه خوځېږي دا هم سلیکټ کوو شفټ سره لیفټ کلیک دا دوم هم سلیکټ کوو له دې څخه وروسته راځو ګروپ ته دا به دواړه ګروپ کو او دا مو چې کله ګروپ کې بیرته راځو هم دا خپل لیکنه انتخابوو کنټرول کلوز بریکټ سره به لږ سایز نور هم لوی کو افیکټس که تاسو خوښه وي افیکټونه هم ورکولی شئ خو همدغه سپین رنګ ورسره ښه ښکاري کله مو چې دا کار خلاص که له دې څخه وروسته به موږ راشو بیا به هم انزرټ ته راشو په انزرټ کې به شیپس ته راشو له دې ځای به ټکس باکس واخلو او دلته به ټکس باکس ډرا کو او بیا به ورته ولیکو کلندر به ورته ولیکو د 2025 کال کنټرول ای سره به ټول سلیکټ کو کنټرول ای سره به سنټر ته کو هوم ته به راشو دا به بولډ کو او بیا به کنټرول کلوز بریکټ سره به دا سایز لوی کو تر دې اندازې چې کله مو سایز لوی کړئ له دې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې فنډونه هم ورته مختلف فنډونه انتخاب کړئ دا فنډ به زه ورته انتخاب کړم یو ساده فنډ ده او بیا به هم راشم شیپ فارمټ ته او دلته به آوټلاین ورته نو آوټلاین انتخاب کړم نو دا کلندر 2025 کال لپاره جوړو له دې وروسته به موږ راشو ټیبل ته به راشو ټیبل چې دی اووه روګانې او اووه کالمه به انتخاب کړو 1 2 3 4 5 شپږ اووه 3 4 5 شپږ اووه په دې ډول یو ټیبل به ځان ته ډرا کړو له هغې څخه وروسته به دا ټیبل کوچنی کړو او بیا به یې راوړو دلته به یې اجست کړو اوس به دا خپل ټیبل لږ اجست کړو او له دې څخه وروسته به یې لږ سایز هم لوی کړو کله مو چې دا کار وکړو اوس به پکې شمارې ولیکو شماره به هم له دې ځایه شروع کوو 1 2 3 4 شپږویشت اووهویشت اتهویشت نهویشت دېرش یودېرش کله مو چې شمارې ولیکل له دې څخه وروسته به راشو دلته به ورته ورځې ولیکو فرض که سنډی سنډی منډی وینسډی به ورته ولیکو ګورې ورځې مکمل ما ورته ولیکلې او له دې څخه وروسته به راشو خپل ټیبل بیا به لږ اجست کو ګورې قدرمن دوستانو ټیبل مو اجست کړي له دې نه وروسته به راشو دا ټول به سلیکټ کو او بیا به لیوټ ته راشو او په لیوټ کې به ورته الایمنټ سنټر انتخاب کو بیرته به هوم ته راشو دلته به بولټ هم کو له دې څخه وروسته چې دا کار مو وکړو بیا به هم همدغه ټیبل ټول سلیکټ کو او بیا به لیوټ ته ټیبل ډیزاین ته به راشو او د ټیبل ډیزاین څخه وروسته به راشو بارډرز ته چې کله بارډر ته راړو بارډر شیډینګ ته راځو
او له دې څخه وروسته دلته به ورته بارډرز انتخاب کو، بارډرز به ورته نن انتخاب کو. د نن څخه وروسته دغه یو اپشن به ورته انتخاب کو چې یعنی په منځ کې خط موجود وي او نور به بارډر ونه لري. دلته یو پریویو هم ښیي او له دې څخه وروسته به یې اوکې کو. چې کله اوکې کو ګورې دا بارډرز به له منځه لاړ شي او جنتري شکل به موږ ته جوړ شي. ګورې موږ ته د جنتري شکل جوړ شو. ماده کې اوس هم یو ستونزه لا پاتې ده. دا به ټول انتخاب کو، بیا به راشو هوم ته، دا به ورته سور کو. یعنی دا د جمعې ورځې دي یا رخصت ورځې دي، دا به هم ورته سور کو. او له دې څخه وروسته فرض که جمعه به تاسې ورته حسابوئ او هغه به هم ورته سور کوئ. ګورې موږ کلنډر تر دې ځایه جوړ کړ. له دې څخه وروسته به راشو انزرټ ته او بیا به هم شیپس ته راشو او دلته به ورته ټکس باکس انتخاب کو او له دې څخه وروسته دلته به ورته ولیکو چې هپی نیو ایر. بیا به کنټرول ای کو او بیا به کنټرول سی کو، کنټرول بی بولډ به کو، کنټرول کلوز بریکټ سره به دا سایز لږ لوی کو. او کله مو چې دا سایز لوی بیا به راشو هوم ته او د هوم څخه وروسته به ورته یو فنټ هم انتخاب کو. فرض که دا فنټ مې ورته انتخاب کړ، دا به ورته اوکې کړم او بیا به راشم رنګ به ورته سور انتخاب کړم. فارمټ شیپ ته به راشم او له دې ځایه کولی شم چې مختلف نور فارمټونه ورته ورکړم. هر یو فارمټ چې ښه ښکاره کېده هماغه به ورته ورکړو. دا فارمټ صحیح ده خو سایز به ورته لږ نور هم لوی کو. او بیا به هم راشو رنګ به ورته سور انتخاب کو. ګورې په دې شکل باندې له دې څخه وروسته بیا به راشو شیپ فارمټ ته او آوټلاین به دې ته هم نو آوټلاین انتخاب کو. اوس به بیا هم شیپ فارمټ ته راشو او دلته شیپ افیکس به ورته انتخاب کو او 3D روټیشن ته به راشو. دلته به ورته یو ښکلی روټیشن هم انتخاب کو، دا به ورته انتخاب کو. سایز به هم لږ ورته نور لوی کو. کنټرول ای سره سلیکټ او لږ به ورته سایز نور هم لوی کو. ګورئ قدرمن دوستانو په دې شکل باندې تاسې کولی شئ چې په مایکروسافټ ورډ کې یو جنتري یا کلنډر تاسې ځان ته جوړ کړئ او ترتیب کړئ. پای شو دلته دغه عکس هغه ستاسې مربوط چې څه ډول عکس راوړئ، خو ما سره په کمپیوټر کې همدا عکس موجود و، دا مې ورته انزرټ کړه. همدا ډول تاسې کولی شئ چې رنګونه هم مختلف استفاده کړئ، همدا ډول عکسونه مختلف استفاده کړئ، افیکټونه مختلف استفاده کړئ. نو هغه ستاسې خوښې پورې مربوط ده. نو هر ډول چې ستاسې خوښه وه او ستاسې ایډیا وه په هماغه شکل باندې تاسې کولی شئ چې ځان ته یو کلنډر یا جنتري آماده کړئ. په دې هیله چې یو څه مو ترېنه زده کړي وي. مننه.